ژوند همدومره سخت دی او باید د ژوند د سختۍ په مقابل کې موږ همدومره کلک اوسو. علم القرآن خلق الانسان او خپل د ژوند شریک سره باید اوږه په اوږه باندې کار وکړو. آفرین آفرین. سلامونه قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر، هیلهمند یم ښه اوسئ، خوشحاله اوسئ. همداسې مې چې په موسی باندې غږ او خبرې ښې لګي، انشاءالله چې په تاسو یې ګلونه اورېدونکو هم ښې ولګي. موږ بیا هم راوتلي یو او بیا هم ښه راغلاست زما یوټیوب چینل او یوې نوې ویډیو ته. نن د هوره جانې لومړنۍ ورځ په ښوونځي کې وه. تاسو وینئ چې څنګه ګنګ څنګوله ده. ایدل پر سهار وخته ویښېږي. هوره جان خو د شپې نه لږ تر ناوخته ویښوي. نور ماشومانو په شان نه ده چې وخته ویده سي، ولې وروسته له دې نه مجبوره ده چې ویده سي. نو د هغې لپاره سهار مې چې راویښه کړله، ښوونځي ته مې چې ولېږله. د همغه ښوونځي نه چې راغلې ده نو ګنګسه ده، تر یو څه په کور کې ښه وه. اوس یې د باندې راوتلو، موټر لږ ګرم دی، د لپاره چې د باندې هم ډېر ښکلی نری نری باران ورېږي، نو دې ته هم خوب ورغی. هوره هم ښه ده، خو نیمه ویده ده نیمه ویښه ده. موسی جان هم ښه دی، قیجان به هم خپله تاسو سره روغ بړ وکړي. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشن و خدا کنه که از ماه مبارک رمضان به حساب برکتایش و ختمایش و تراویش و روزیش کلش تکمیل کرده باشین و با آرامی سپری کرده باشین. دقیقا دیگه ما هم آمدیم طرف توزیع نان، دیگه نان هم توزیع کرده میریم. کار اول ما همیشه همین میباشه. از خانه که بر آمدیم دیگه همی چیز بود، توزیع نان بود که خوشبختانه چند روز دیگه مصروف از همی کار هستیم، کار ثواب است و همی را توزیع کرده میریم. باش که میبخشین دوستا که میره نفر آمد میره برشتن. بله نو قدرمنو لیدون. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر. بچه را آمدیم. دو نفر هستم، خیر باش دیگه شما میتون باش. سلام علیکم. بخیر باشید. به تو ندادم؟ نی به اون یکش دادم. دو نفر از رسید رو. چکر؟ باش که انجینیر صاحب ما. انجینیر شدن دیگه یا کار دارن. کس که دوستای عزیز کس که کار روزگار داره تا میتونم یک لقمه پیدا کنم. ما خب از اول تا آخر گفتیم میگردیم که مستحق پیدا شود بر از امو بتیم و کوشش نهایی خودم میکنیم برشان و موفق هم کامیاب شدیم و نفرای مستحق رساندیم. بله نو قدرمنو لیدونکو، تاسو ویډیو ګورئ تر پای را سره، ویډیو مو دوام لري. اوس هم زو دغه پاتې ډوډۍ چې ده البته لږ څه مو توضیح کړی دل پر چې تاسو خو نه چې زه په څومره سختۍ د اوس ویډیو اخلم. هوره په څال هلته زه دومره کې ځای کې ناسم هوره هلته ویده موسم ګنګ سګول دی. نو څو ځایم توضیح کړله ونه شو چې زه ویډیو واخلم. اخر مې ویل ما ویل نه بیا ویډیو پاتې کېږي، باید تلیفون واخلم خلک ځان په زحمت کم. نو اوس دغه پاتې ډوډۍ هم توضیح کوو او بیا یو بل خواته هم روان یو ډیر مهم کار دی. کامرا خواته که د باران لذت واخلي، د روژې میاشت دی او دغه نری باران، نو دا د خدای رحمت دی چې وریږي. بالکل نو موږ هم ترېنه لذت اخلو، هم ثواب هم خرما. هلته ډوډۍ هم توضیحات شته او هلته زموږ هم په حساب یو چکر کېږي، هر ورځ موږ راوځو نو ټول روژه هم په چکر تېر کړ. دقیقا زه به کامره خیاطه وکړم چې لیدونکي وګوري، بیا به قسم وکړو.
لیدونکو نو خیر خبرې به هم وکړو. تاسو به د باندې د کابل جان د ښکلو سیمو څخه او دغه نری د رحمت باران چې ورېږي د لیدو نه خوند واخلئ. نن بیا هم روژه ماته به یو خوندور خواړه چمتو کوو. البته روژه ماته به چمتو کوو. داسې څه پخوو، څو ډوله خواړه پخوو، هغه نو تر اوسه معلومه نه ده، ولې تاسو په تمه اوسئ. او داسې نور په خپرونه کې تاسو ته څه لرو، جالب خبرې لرو، ښې خبرې لرو، او نو تاسو ورته منتظر اوسئ چې په وخت سره یې انشاءالله وګورئ. بیا هم وایم چې خپل ښایسته کمنټونو څخه مونږ مه بې برخې کوئ، ښکلي کمنټونه وکړئ، ښه نظرونه مو راسره شریک کړئ، او ویډیو مو هم له دوستانو او عزیزانو سره شریکه کړئ تر څو هغوی هم راسي او زموږ د یوټیوب چینل څخه لیدنه وکړي او ویډیوګانې مو ووینئ. او تاسو هم کولی شئ دوستانو مونږ د خپل شخصي لګښت څخه همدغه وچه ډوډۍ اخلو او توزیع کوو. مثلا څومره چې واسه تاوان هم دی، نو تاسو هم کوشش وکړئ چې حتی زه خپل پیغامونو کې همیشه وایم چې 10 روپۍ باندې یو ډوډۍ کېږي، هغه یو ډوډۍ واخلئ، یو همسایه ته هم که ورسوئ نو ډېر شی دی. نو ورو همداسې یو همسایه ته هم چې ورکړئ، یو دانه خرما چې وایي صدقه ورکړئ، نو ثواب یې درته رسېږي، خدای درته اجر درکړي. نو همدې په هکله موږ هم ټول بندګان خدای دې اول توفیق ورکړي ورته، او موږ خپل هغه شروع کړی دی، نو همدې په نیت باندې د ثواب په نیت باندې، دا نه چې د کوم مثلا بل هدف ولرو. نو موږ مبارک میاشت دی غواړو چې ثواب وګټو. همدې له خاطره لکه هغه څه چې وایي ترلاسه راوړي حتما لږ زحمت پکار دی. نو موږ هم غواړو چې لږ ثواب ترلاسه کړو. د خدای څه وایي هغه ګناهګار بنده یو، خدای دې وکړي چې موږ هغه خپل ګناهګانې کې چې هر څه کې حساب شوي دي هغه خدای موږ ته بخښنه وکړي، عفو وکړي او بخښي موږ. نو کوشش کوو چې همدغه لیدونکو مونږ راورسېدلو. دلته هم لږ څه کار دی، نو قجن که خوښه دې وي زه به د ماشومان سره موټر کې پاتې شم. لاړ شم. دلته یو خاص شی دی، خاص نفر لپاره منتظر اوسئ د خاصې ورځې لپاره. بیا به نور خپله پوه شي چې هغه خاص څه شی او کوم ورځ لپاره. نو زه توضیحاتو کې مصروف یم، همداسې زه خپل نور کارونه به هم کوو. نو داسې نه کېږي چې یو کار مخې ته ویسي نور پاتې شي. نو زه اجازه غواړم تاسو نه فعلا د خدای په امان بېرته راځم. دقیقا موږ تاسو به لږ څه کیسې وکړو. لیدونکو زه به تاسو ته ډېر جالبه څیزونه دروښیم. دا مې یو وضعیت دی، دا د هورې وضعیت دی. موسی جان ته یې ګوره، دا دې خوا ته ویده دی. اوس به ځینې کسان وایي چې څه ضرور څه حاجت، خو په کور کې د کینه ماشومان دې ویده که تاسو نه پوهېږئ چې د نورو هیوادوالو سره مو د هغوی د ستونزو په حل کولو کې د هغوی سره مرسته چې کوو څومره خوند کوي او څومره انسان ته سکون او راحتي وربخي. نو ژوند همدومره سخت دی او باید د ژوند د سختیو په مقابل کې موږ همدومره کلک اوسو تر څو چې وکړای سو راحته ژوند ولرو. زه همیشه ټولو خپلو خورلنو ته، دوستانو ته، خویندو ته، ملګرو ته وایم چې هیڅ کله په ژوند کې راحت طلبه مه اوسئ. مثلا هیڅ کله د ژوند ځینې موضوعاتو پړه یوازې په نارینه مه اچوئ، که هغه ستاسې پلار وي، که هغه ورور مو وي، خاوند مو وي، اولاد، زوی مو وي یا لور مو وي، هر څه چې دا کار باید فلانه وکړي یا دا کار باید نه. تر حده چې کولی سو که څومره هم سخت او ستونزمن کارونه دي باید خپله یې ترسره کړو او خپل د ژوند شریک سره باید اوږه په اوږه باندې کار وکړو. یعنی ډیری داسې کارونه دي چې هغه نارینه زموږ او ستاسې په ټولنه کې ترسره کوي، ښځې حتی هغې خوا ته ورګرځي هم نه، که هغه مثلا زه یو عادي مثلا کوم رنګمالي یا ځینې نور کارونه وایي دا د نرانو کار دی، همداسې بیا باید موږ توقع ونه لرو چې خیر نارینه راسي او د کور په کارونو کې له موږ سره مرسته وکړي، ځکه چې موږ د هغوی کارونه هغوی ته ورپرېښي دي. باید ټول کارونه په شریکه توګه ترسره سي تر څو چې په کورنۍ هغه د کورنۍ فضا هم داسې خوشایند، صمیمیت او له مینې ډکه اوسي او هم د کار ډېر بوج په یوه نفر رانسي.
نو لیدونکو ملتیا ما وکړئ، زه به همدلته منتظر اوسم چې قیجان راسي په خیر. تر هغه به دعا کوم چې د دوه ماشومان راویښ نسي، ویده چې ښه ده، راحته ده. او بیا بالخیر نو تاسو ملتیا وکړئ چې نور څه کارونه لرو. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. قدرمن لیدونکو بیا هم د ویډیو په دوام تاسو ټول ته ستړي مشه وایم، ستړي مشئ، هر کله راشئ او ډیره زیاته مننه چې زما ویډیو مو تر دې دمه راسره ولیدله. هیله من یم چې خوښې وړ مو وګرځي، ولې اصل خبرې وروسته له دې نه پاتې دي. هغه اساسي برخه یې چې پخلی دی، د څه پخوو، څه ډول یې پخوو او روژه ماتي ته څه چمتووالی نیسو، نو هغه برخې لري. نن د تقریبا ډیر وخت کېږي بامیه مو نه پخ کړې او نن قیجان د بازار نه بامیه هم راته راوړل. نو ما ویل چې د نورو خوړو تر څنګ چې پخوم بینډۍ یا بامیه به هم پخه کړمه. بامیه یا بینډۍ په څو رقمه کولی شو موږ یې پاخه کړو، کولی شو سره یې کړو په غوړیو کې او لعاب ورته جوړ کړو. حتی کولی شو چې که چیرې ډېره عجله لرو په دیګ بخار کې هم یوازې د یو 7 دقیقو یا 2 دقیقو په وخت کې موږ کولی شو چې خپل دغه بینډۍ یا بامیې ته یو ښه تفت ورکړو، نرمه یې کړو، پخه یې کړو. ولې هغه کسان چې په کور کې چودني یا هم دغه ناسوزه دیګونه لرئ، تاسو نو بیا بېغمه یې د ټولو نورو برخو نه، مثلا نورو طریقو نه په دې کې ډېره خوندوره بامیه راځي. یعنې زه مطمئن یم چې ډېری کسان به شاید همداسې تجربه ولري، که څوک داسې دیګي ناسوزه دیګي په کور کې لري نو حتما د نورو کسانو لخوا ورته ویل کېږي چې په دې دیګي کې به د کوم وخت بامیه یا بینډۍ هم پخ کړې ده او مطمئن یم چې ډېر خوندوره ده، ځکه دې لپاره چې دا ډېر ښه په دې کې دم اخلي او ډیره خوندوره بامیه راځي. نو په پخول به شروع کوم. دې لپاره بیا ناوخته نسمه ومې غوښتل چې د پخولو طریقه هم تاسو ته واضح کړم. دیګه ایږدو، په دیګه کې هم په هغه مقدار سره چې موږ غواړو غوړي ورته اچوو. وروسته له غوړیو څخه هم رومي بانجان ما د تراشک نه ویستلي، د دې لپاره چې ښه نرم سي، ښه لعاب وباسي، نو تراشک څخه ښه دي. که چیرې تاسې ټوټې کوئ هغه هم ښه دي، ولې لږ څه وختګیره دي، لږ څه وخت اخلي او کولی شئ چې هغسې هم تاسې پاخه کړئ. نو داسې رومي بانجان مو واچوله، پرېږدو چې رومي بانجان مو ښه اوبه وباسي، ښه لعاب، ښایسته خوندور لعاب جوړ کړي. وروسته له هغه نه به هم بیا بینډۍ پکې واچوو. راځو لیدونکو دلته کوم مرچ او مسالې چې مساله جات زه غواړم په دغه بینډۍ یا بامیه کې واچوم، هغه به زه تاسو ته ووایم. طبعا چې مالګه خو حتما پکې اچوم، په ډېره کمه اندازه تور مرچ، کمه اندازه من د زردچوبه، وچ ګشنیز او دا هم د قورمې مساله ده چې ډېر ښه طعم او بوی ورکوي. دا هم واخلو او په دې رومي بانجانو کې وراچوو. لیدونکو دې لپاره چې موږ دا ما رومي بانجان تراشک کړي به ډېر زر شاید دا په غوړیو راسي یا اوبه یې وچې سي او ښه لعاب ورڅخه جوړ سي. ولې که چیرې دا هم پکې کړې وای بیا لږ وختګیره وه. دا به خپل کېږدو تر څو چې لږ ګاز پسې کموم، ډېر کم اندازه باندې. هر کله چې رومي بانجان مو ښه لعاب ښه جوړ سه، بیا وروسته له هغه نه به نور کارونه به مخته یوسو. زه به دغه اضافي ظرفونه لرې کړم د خپلې مخ نه، ځکه چې یو بل خواړه هم زه غواړم چې چمتو یې کړم او پاخه یې کړم. دا هم ګشنیز دی، تازه ګشنیز په دې ژمي کې ډېر خوند کوي چې
شنه تازه ترکاری تازه گشنیز څخه استفاده وکړو. دا هم هغه مواد دي چې په دویم خوړه کې چې زه غواړم پخې کې استفاده کړم. ولې د هر څه نه مخکې به راځئ اول به راسو د خپله بینډۍ ګله به واخلو او څه ښایسته خوندوره لعاب ورته جوړ کړو. بسیار ګورئ لیدونکو لعاب مو چې په دغه رقم څه ښه په غوړیو راغی په همدې رقم نو مو خپله بینډۍ یا هم بامیا تیار کړو. لږې سره لړو تر څو چې هغه ټول مواد سره مکس شي په دې رقم. او اوس مو راځو تقریبا په همدې اندازه نیم کیلو کې 1 ګیلاس اوبه به اچوو. سرپوش پرې ایږدو ګاز لږ څه کموو ډېر یعنې کم چې ونه سوځي او هر دقیقه یې باید چک کړو. بس بینډۍ مو ایږدو چې په خپل حالت سره پخه شي. راځو ګلونو لیدونکو دویم خوړه هم چې زه غواړم چمتو یې کړم هغه نو چی دی قیجان؟ زه همیشه پکوړې سموسې غلطوم. پکوړې دي البته یو نوع د پکوړو دي ګلونو لیدونکو ډېری خواړه دي چې پکوړې په شان چمتو کېږي هغه نو متفاوت نومونه نه لري. هماغه یو پکوړې ورته ویلی شو که چیرې همدغه خواړه چې زه یې پخوم تاسو کوم بل نوم هم ورته غوره کوئ انتخابوم کولی شئ کمنټ وکړئ چې دا خواړه به په دغه نامه یاد کړو ځکه تاسې تر وروستی وګورئ په ځانګړې توګه خویندې او بیا ووایه چې دا خواړه باید په کوم نامه یاد شي. زه خو ورته پکوړه وایم. قدرمنو لیدونکو په دې پکوړو کې مونږ پیاز هیڅکله یې تراشک نه وباسو په دې دلیل چې پیاز یې تراشک نه وباسو اوبه ورکوي یعنې خپله یې ټوټې کوو او پکې استفاده کوو. همدارنګه د تازه ګشنیز مو چې هم راخیستې دي دا هم اخلو او میده کوو یې ټوټې کوو یې. تاسو کولی شئ په دې خوړو کې شبت نه هم استفاده وکړئ ولې یو ځل ډېر مخکې ما د شبت سره اساسیت ښودلی و بیا نو وروسته له هغه نه مې هېڅکله هم نه دی امکان کړی چې وخورم. نو هم گشنیز تنها استفاده کولی شئ هم شبت ولی نعنا مه استفاده کوئ په دې دلیل چې ترخه راځي خوند خرابوي. نو گشنیز بهترین آپشن دی چې کولی شئ ورنه استفاده وکړئ او وکاروئ. په هر تعداد چې تاسو غواړئ ما 4 دانې کچالو په متوسط اندازه کچالو می جوش کړي دي 100% جوش کړي داس نه چې خام پاتې شي. د دې لپاره بیا ټوټې کول سخت کیږي چې خام کچالو جوش کوو. هر وسیله یا آلت لري که دا وسیله لري ډېر ښه ده چې په همدې سره ټوټې کړئ کنه کولی شئ چاقو سره ټوټې کړئ کولی شئ د لاس سره یې کړئ ولې هدف دا ده چې باید دغسې ټوټې شي. نور ستاسو څه رقم یې کوئ هغه ستاسو خپله خوښ. خو دا وسیله ډېره ښه کار آسان او ساده کوي. په مکمله توګه یې داسې کوو چې کوم یعنې سخت کچالو پکې پاتې نه شي. کفایت کوي. په بل قدم کې هم راځو د کچالو پر سر ټوټې کړي پیاز مو اچوو او همدارنګه گشنیز ورسره راځو. ګلونو لیدونکو کومې مسالې چې موږ غواړو په دغه خوړو کې استفاده کړو د دې ورسره به شروع کړم. وچ گشنیز دی، تور مرچ دی او لږ څه سره مرچ دی، دا هم لږ څه شنه مرچ او د چپسو مساله ده، ورسره هم مالګه ده. خپل د ټول مواد لیدونکو اخلو او په دې رقم یو بل سره ګډوو یا مکس کوو. دا ښه توب په دې دی چې ګوره هیڅ اوبه نه ده ویستلې او ډېر راحته پخیږي. مثلا که
یو رقم بل خوړه دی هغه هم همدغه دی پکورو له ډلې څخه راځي. بیا یو وخت د مکتب په دوره کې مونږ هغه ته کوکو ویلې، هغه نو خام کچالو ته راوشه کېږي. زه به خیر ورځ په آخر کوم نو جالبه دا وه کله چې زه به دین خاطره هم تاسو ته ویل ما یو ورځ قیجان ته ویلم زه کوکو پخوم، فکر وکړم شاید قیجان مې هم په همدې نامه وپېژني. نو کله چې پخول مې وویل کوکو نو څه شی دی؟ ما مونږ مکتب په دوران کې یاد د په خیر وي زما د خوږو ملګرو خارخوندو خاطره جانې، نجلا جانې، لیلا ټول نور خارخوندو مونږ دغه خواړه فقط مونږ خپله کشف کړي ول، بیا به مو د کوکو په نامه یاد کړل. داخلو لیدونکو په هر اندازه چې تاسو خوښیږي په همغه اندازه یې په دې شکل سره جوړ کړئ. ډېر ښه منظم کولای شئ قالب نه استفاده وکړئ، ولی داسې بهتره وي. قالب ته فکر کوم هیڅ ضرورت نشته. او دلته راځو زه دلته کېږدم. آگهی مو راخیسته دی و د ناگه کفایت کوي. د زیر و سپین ټول سره مکس کوو. په دې رقم سره مکس کوو او خپل د پکورو اخلو داسې مکس کوو او غوړي کې اچوو. زه به د غوړي پسې هم ګاز ولګوم. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. بازم پشت کامره سلام علیکی و ما باید همکاری کنم. خودم حسن جان پکوره جور میکنه و غذایشان درست دیگه کدش اگه همکاری کنیم بهتر است که بس چند تا دیگه است. یکی استقلامی است اوجه با سوپ آماده کردیم. سوپ همه روزه است از ما از خاطر که غذای ساده و نرم می باشه. اول اگر سوپ نوش جان کنیم بهتر است که بعد از نماز بخیر دیگه شروع کنیم به غذا. دیگه بیدونیم حالا که پکوره در حالت مختلف شدن دیگه ما نام انداختیمش منتظر می باشیم دیگه. بله قدرمن لیدونکو کوشش وکړئ چې ګاز غوړي ډېر سره نشي، متوسط غوړي کې واچوئ او ګاز شوله هم متوسطه اوسي، ډېره تیزه نه اوسي ځکه کچالو مو پاخه دي او پیاز او ګشنیز نو دومره ضرورت نشته چې ډېر پاخه سي. یوازې همدا چې رنګ یې وګرځېده او پاخه دي زموږ پکوړې. و لري مو له زړه دننه ګاز پسې ګوت کړو. زموږ خوندوره بامیه هم پخه شونه که چې غوړي ډېر وي بیا کولی شئ په آب کې دونه وانچوئ. په دې رقم سره موږ بامیه معلوموو کاملا پخه ده او بامیه هم پخه ده. دا به هم قاب کې واچوو. هم در رقم سوپ مو هم بیخي آماده دی. ګاز مو ډېر ښه غوندې پکې پرېښی دی او د هم چمتو دی. تاسې وګورئ سوپ به هم راواچوو. ښه منظم ښه خوندور ښکاري او همدارنګه زموږ دا خواړه هم چمتو دي او انشاءالله وی د دې لپاره ټول نه مهم ښه صرافیات شو. کولی شو هم له کیچپ سره نوشیجان کو، هم لږ څه چتنیګه که هم ورته جوړومه ډېر زر. نو اوس هم کومه چتني چې غواړو چې د دې لپاره جوړ کو لږ څه چکه واچوو او همدارنګه دغه چتني ما تیاره جوړه کړې ده چې ګشنیز دی، اوږه ده او مرچ دی. دا فکر کوم په همدې اندازه به کفایت وکړي. سره مکس کوئ. په ډېره کمه اندازه مالګه هم زه پکې اچوم او زموږ دغه چتنیګک هم تیاره ده. نور به نو ټول خواړه ویسو د میز سر ته ګلون لیدونکو هلته مو ملتیا وکړه.
لیدونکو ستاسو په اجازه به مونږ افطار وکړو او وروسته له هغه نه بیا انشاءالله قصې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. تا افطار وکړو وخته کنم بتا کنم آفرین. ګلونو لیدونکو بیا مو هم طاعت و عبادتونه د الله پاک پر ستر دربار کې قبول او منظور شه. کله چې په یو ځای کې موږ کار کوو خدای وکړه چې هغه هر ځای وي زمونږ د مشر زمونږ د رئیس زمونږ د مدیر د خوا نه مونږ ته وویل سي چې ته ښه کار وکړه او ستا معاش کې زه ډېروالی راولم یا مثلا ښه معاش درکوم ښه پاداش درکوم څومره مونږ د خوښۍ احساس کوو. فکر وکړئ د روژې مبارکه میاشت داسې یوه میاشت ده چې الله پاک فرمایلي دي چې زه خپله د خپل بنده اجر و پاداش د دغې ښکلې میاشتې ورکوم. نو څومره ښه ده چې مونږ په داسې شان د دغې ښکلې میاشتې څخه ګټه واخلو تر څو د الله پاک رضایت ترلاسه کړو او هغه خوشنوده سي او بالاخره زمونږ په ښو اعمالو کې ولیکل سي زمونږ بسم الله زمونږ د ښو اعمالو تله درنده سي. یو سپک یو ساده روژه ماته مو تیار کړی دی انشاءالله چې ستاسې د کورونو دسترخوانونه هم د خوښۍ او خوشحالۍ څخه ډک اوار اوسي او په خیر سره افطار وکړئ روژه ماته کړئ او اچھا خیلی بچیم ماشاءالله روژه جان پوره جان نن لومړۍ ورځ په کودکستان البته په مکتب کې واقعا ډېر مثبت تاثیر پرې کړی دی. زه ځانګړې مننه کوم د هوره جان له پخوانیو استادانو څخه چې په وړکتون کې وله او اوس هم له نوي استاد څخه چې واقعا یعنې فکر وکړئ په یوه ورځ کې معلوم شول. قیجان هغه یو متل دی وایي ارزان به علت نیست قیمت به حکمت. واقعا که مصرف وي که فیس یا هر لګښت لوړ دی ولې همدومره وړتیا یې هم لري. نو لکه څنګه چې تاسو وینئ او د ویډیو په مخکې تاسو ته ویلې هغه ډېر ساده او خوندور البته روژه ماته مو تیار کړی دی. نو نوشي جان وایو دوستانو بیا هم سلام خدای وکړي روغ جوړ اوسئ او افطاري په خیر سره کړي. مونږ هم ویډیو چې لیدلې ډېر نن مصروف وم دقیقا زه خو بیخي مصروف وم سوی نوتې او ما دغه شپږ نیمې بجې مې هوره تسلیم کړه موټر ته موټر کې مې ویوړه مکتب کې مې تسلیم کړه. نو بیا هغې نه بعد همداسې لاړم لږ موټر مې عوارض پیدا کړی و ځکه 15-16 میاشتې بعد یو سرویس کېږي نو هغې له خاطره هغه مې چېرته خلاص کړه همداسې لاړم ښار ته لاړم هورې ته مې بایک واخیسته کتابونو لپاره. نو مصروفیت هلته مو نو هغې نه بعد همداسې راغلم کور ته مې سودا راوړله بیا لږ نور شیزونه مو هغه مو واخیسته بیا توضیحات د ډوډۍ و همداسې راورسېد اوس افطاري ته. نو افطاري کې خوندوره غذا دی پکوړې دي هغه مواد تهیه تاسو ټول ولیده ورسره زما څه وایي د خوښې غذا بامیان یعنې د هر څه نه ماته شپه ورځ که بامیه ورته پخه کړي لیدونکو که نه وایي چې بس دی نو زه بلموم د ترکاري باب مې ډېر خوښېږي او چې هر څه وي خو بامیه بیا لږ زیات خوښېږي. نو که اجازه وم شروع به ورته وکړو چې دا تا مې وګورو چې څنګه راغلی ځکه تر اوسه پورې خو د خدای امر نه و شوی امر وشو نو اذانونه وشو موږ به هم دا تا مې وګورو چې څنګه راغلی. بله هوره جان چه رسل تا ځای ته دې بیا راشو بچه رسل ته رسه هوره جان په لر دې حاضر کېږي باش ولې چیرې ولوېدل هوره جان خوندوره غذا هر څه ښه دي خوندور دي او ښځې هم ملایم دي ځینې وخت ډېر چې هغه پور شي حلوا باندې کېږي خو دا به مثلا ډېر ښه خپل هغه یې راغلی دی
نه ډېر حلوا شوي دي، نه ډېر کلک دي، ملایم دي، ښه دی، ډېر خوندور دی. د دې مزه هم خو لیده، راشه د دې پکوړې مزې ته چې د پکوړه مزه څنګه دی. دا به هم لږ چټني سره وخورو. رجل څومره دقت پورته کړل، نشته بچې څه دی ولوېدل. ورسره ته کېنه رجل، ورسره نه اوږد دې وخوره. واقعا امتحان کې ډېر خوندور دی. هغه ورځ هغه سلاد چې یعنې زما هغه ډېر خوښ شو. هغې نه خوندور دا دی نو مواد لازمه ټول لیدلی دی، یو ځل پاخه کړئ، یو ځل تا مې وګورئ، انشاءالله بیا هر وخت به پاخه او ډېر کم وخت یې مو نیوله. ډېر کم؟ هو بله. نوش جان اول د قیس جان او تاسو هم چې هر هغه خواړه مو چمتو کړي دي، کولی شئ نوش جانه کې په کورونو کې قنداریانو خبره وای دوام وکړه. نو موږ به هم دوستانو بې طاقته شو، نو شروع کړم کتابي ته. نو دوستانو همدلته بګرځئ. درسته شوه. نو خیلی موږ به خدای پامانی وکړو او د خدای پامانی سره به یو جای هوره جان ته ورته وایي چې د دسترخوان البته هر وخت موږ ډوډۍ خلاصه کړله، د دسترخوان دعا به هم وایي. نو تاسو په لوی او بښونکي څخه تاسو الله سپارو. راتلونکو ویډیوګانو ته هم په تمه اوسئ. ښکلي ویډیوګانو تاسو ته چمتو کوو، تر هغې به تاسو ټول په لوی او بښونکي څخه ته الله وسپارو. لوی الله مو مل شه. خدای پامان. Bye خداحافظ. بچه باید از من دعا کو باز خداحافظ. خب هوره جانم به ډوډۍ دسترخوان دعا وکړي، بیا به خدای پاماني سي. بله مې دې څه ته الحمدو. آفرین 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 ماشاءالله. آمین آمین آفرین بچه آفرین.